د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي اقتصادي وضعیت په بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه تازه خو ډېر مهم خبر ته. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی په هیواد کې اقتصادي ستونزې په ځانګړې توګه د اړینو لومړنیو توکو بیو لوړېدل د اندېښنې وړ بولي. خو ډاډ ورکوي چې له بېلابېلو بنسټونو سره کار کوي څو د هیواد اقتصادي وضعیت بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځوي. الکوزي ویل د پخواني نظام له سقوط وروسته هیواد د ګډوډیو لور ته ولاړ. ټولې برخې زیانمنې شوې او په دې کې د هیواد اقتصادي وضعیت هم شامل دی. هغه وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، د نړۍ د مرستو بندېدل، په صادراتو او وارداتو کې کموالی، د بانکونو په ګډون د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د کارونو دریدل او نور د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت باندې اغیزې وکړې. د هغه په خبره د افغانستان او صادروونکو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو تړونونو د وخت بشپړېدو په دلیل د ډیری وارداتي توکو کچه راټیټه شوه چې د بیو په لوړېدو کې یې همدا رول لرلی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.